نن حکومت یایي چې زه ښه ختم کوم پولیس روالم پولیس ته ځای غړ چې د مو وخوره ته نه روالي دغه انګریمنټ مو سره محمد جینا کړای دا چې ته جوړه کا کالج ته جوړ کا هسپتال ته جوړ کا چې ته په محمود ته جیل جوړاو جیل ته به ورا چاوي نه جیل غوړي دلته نه پولیس غوړي د شپږ زرو وزیرو د سر مشر نصر الله خان په مشرۍ کې شمالي وزیرستان کې د خصدارو او مشرانو یوالو یا احتجاجي جرګه شوې ده د ډول په ډنګره جوړه کړې شوې د احتجاجي جرګه کې د افاربنو احمدزای او عثمانزای وزیر مشرانو خصدارو او لیویس اهلکارانو هم په زیات شمیر برخه اخیسته مشرانو په خپل ویناګانو کې په ډاګه کړه چې دوی په یو صورت هم قبایلی سیمو کې د پولیس راتللو او منلو ته تیار نه دي صوبیدار میجر ملک شیر اکبر خان وایي د یو آزاد قبایل د پاره د پولیس او پټوار نظام کله هم په خپل خاوره د منلو او زغملو وړ نه دی میر د پاک فارمی سره شانه بشانه ډیوټي وکړه 7 سال د شدردي کې ډیوټي وکړه نن د سره په پلانې نیکه کړی دو میر یې کړی دو میر په خپل علاقه د پټوار نظام باندې نه پولیس نظام باندې میر خپل ملک خپل دفاع کړی د آل فاټه د خصدارو د کمیټې مشر صوبیدار میجر سید جلال وایي د قبایلی سیمو د مشرانو د اجازه نه بهر قبایلی سیمه ته د پولیس راتلل کله هم ښې نتیجې نشي ورکولای البته بد اغیزې په ټول ملک باندې خورېدلی شي چې ترڅو پورا زموږ سره مشاورت نوي شوی د حکومت په سطح او د قبایلی مشران نوي نو د خصادار لیوي زموږ داسې قبایلی فورس ته نو چې موږ په اعتماد کې چا نو اغستی داسې قانون په موږ لاګو نه کې چې هغې نه به تاسو ته مشکلات جوړیږي په دې موقع د جرګې مشر ملک نصر الله خان وویل راتلونکي جرګه کې به د وزیرستان او بنو سره اړوند احمدزای او عثمانزای وزیر قبیلې ټول مشران شرکت کوي او د پولیس د نظام د مخنیوي د پاره به یو کلک تړون کولی شي ګوهر وزیر خیبر نیوز شمالي وزیرستان